ښه زموږ ځای دلته دی دې ته ډېر ویلاوی وایي او دا نوم یې جالب دی دې کیسه به درته وکړم په ارامه د دغه موټرو په سر چې خیمې دي دا کې یوه زما ده Also von um 8 bis halb 10 ist Checkpoint. Vorher geht nicht. Wann? 37 glaube ich, die erste Bus. 7:38. Ja. Fährt der Bus. Ja. Ja, ich tue das vorbereiten und dann kommst du her und dann macht das die Kollegin. Okay. Ja. Die Reinigung ist auch für eine Person so gleich. Bitte? Dieser Preis ist für eine Person auch gleich. Die Reinigung ist immer dasselbe. Ja? Dadurch, dass du nur bist 8, zu zweit wären es 16 gewesen. Mhm. Das ist das, was sich ändert. Okay. Dann ist das dein Schlüssel. Mhm. Diese beiden sind für Sanitärgebäude. Ne? Dusche, WC. Okay. Entweder damit oder damit. Aha. Und diese beiden sind für die Treppen. Für das Auto. Okay. Ne? Der mit den Ecken hinten, der ist vor. ښه کلی خو م راواخیستې راځئ چې ورشو دا د ترابي د خیمې تجربه مو کړو دا ترابي چې دي دا پخواني ډېر یا د شرقي جرمني موټر و چې د دې مشهوره کمپنۍ وه جوړولې په هغې وخت کې نو ډېر مشهور شوي وو او اوس هم خلکو ته جالب ښکاري داسې موزیمونو کې ډېر ایښي دي نو راځئ د دې په سر د خلکو بیا خیمې درولې دي دلته نورې خیمې هم شته دا هم کولی شي سړی بوک کړي شپې پکې تېرې کړي کورونه کوټې هر ډول ځایونه لري ډېر جالب جالب ځایونه لري دغه خیمې هم دي په ونه کې نو په دې کې هم سړی شپه تېرولی شي خو ما ته هغه په عکسو کې مې چې وخت ولیدې جالبې راته ښکاره شوې نو راځئ چې دویم نمبر زموږ کوټه ده وګورو یا خیمه ده اوس به ګرمه وي ممکن زه یې وګورم چې څه رقم ځای دی دا دروازه راوازه شوه او ترابي کې نور ژوند کولی شي دا د شا دروازه یې ننه ټول وسایل د دې دلته پکې پیالې قابونه داش او ترموز پکه فکر کوم رادیو حتی ټول شیان شته سړی کولی شي دلته کیني یا وګورئ یو وړ دوکانګی دلته دغه نقاشۍ کړي دي که څوک یې اخلي 1 یورو 2 یورو 3 یورو دغه بکس چې ورته وایي کوتای ورته وایي یا ګیلاس ورته وایي بوتل دی کې به پیسې اچوي نو څوک نشته دا رقم ډېر دوکانونه دلته په دې ساحه کې جرمني کې رواج دی چې څوک شی اخلي پیسې همالته اچوي نو دا ټول حساب کتاب د باور په اساس دی ښه دروازه بنده وه د موټر خرابه وه هغه یې جوړه کړه خلاصه شوه او وسایل خو ټول شته زه به اوس اول کار چې کړم لږ ځان ته به چای دم کړم دغه ځای ښه په دې دی
چې یو خو د دغه سمندر غاړې ته بیچ ته بیخي نږدې دی، همغه ښایسته بیچ او آرام دی ډېر. دغه موټر کې چې مو وسایل ولیدل، دا وسایل ټول لري، اشپزخانه غوندې ځای لري او حمامونه لري، تشنابونه لري. نو سړی په آرامه دلته ډېر په طبیعت ورځ تېرولی شي، تو که څه سړي سره ملګري وي او ارزانه هم دي. دغه یو ځای یا د یوه خیمه د 2 کسانو لپاره هم کفایت کوي. نو په دې اوړي کې داسې سرګرمۍ یا اډونچر ښه خوند کوي. راځئ چې اوس وګورو چې چای څنګه دم کو. دا میز چوکۍ دي، دا هم ایښي دي دلته. دا را خلاصه کړم او دې ځای نه به دا شیان را واخلو. تر ترموز پورې هر څه دلته شته، مکمل وسایل، دیګ و کاسه او کاشوغه. د اوبو بشکه، برق، ساکټه. دا ساکټونه دي دلته چې وینئ. نو زه به اول په دغو کې لږ اوبه راوړم. ښه، نو ما ځان ته یو څه چای مایدم کا. دلته ناست یم او راځئ چې دا کوټه در وښیم، دننه خیمه. البته دا د خیمې منځ دی، بالښتونه دي ډېر پاک منظم، توشکه ده غټه 2 نفري، بړستنې دي، دغه اضافي روجایان یو دست شیان راوړل، دستمالونه او روجایان لږ مخکې، او نوره ډېره ښه ده، پاکه ده، محفوظه ده، لوړه ده د مځکې نه، باران هم ځکه پراشوټ دی او نه نه هوا هم پکې ښه ده، یعنې څومره چې ما فکر کوه ګرمه هم نه ده. چراغ هم لري دلته، دې خواته دا چراغ دی، ګروپ کې لګولی شئ د شپې. د لاندې هم موټر کې ټول وسایل شته. دا ترابي دی، نو پخوانی موټر. دا د کمونستانو نظام چې و شرقي جرمني کې، دا هغوی جوړ کړی، د هغوی کمپنۍ وه. تشنابونه دي. درینک واسه دې ځای نه بوتل یا شي چې کولی شئ. حمامونه هم لري وړاندې. او جوار دی لام. نو لږ وروسته چې لمر لویږي بیا دلته به ډېره ښه ننداره وي د خیره.
دلته چې یو شی رواج دی ډېر خلکو کړي دغه تیږې درولې ډېرې جالبې په دې ساحل کې ډېرې زیاتې دي دغه ډول نو یوه سرګرمي ده دلته ګوره بسته هغه یې جوړه کړې ده تې نه پوهېږم چې ورته لکه هدیره غوندې ډېرې جالبې ښکاري دا هم ډېر تمرکز غواړي هغه په ټیک ټاک کې به مې یو کس لیدلی وي یو داسې تیږې دروي بیا خلک ورته ناست وي او دی لای وي نو مازدیګر کې دغه ځای ښه خوند که خلک هم راغلي ناست دي دلته د ماهي نیولو داسې شوقیان هم شته اوبو کې ګډ جال یې په شا یو هغلته وړاندې بل هم دی نو چې دلته کوم خاص ماهیان دي که دی ډېر شوق کړی خو ډېر مجهز دي او یو بل کار چې دلته یې خلک کا هغه دغه رقم خلک دي دا زاړه خلطې ورسره وي او داسې خاص تیږې ټولوي حتما به کور کې ډیکور استفاده ته کا یا به کومه بله خو څو کسان مې ولیدل داسې خلطې ورسره وي او په دې تیږو کې ګوري دغه ساحل نه راوختم برسیره دې خواته داسې کلي او مځکې دي او پټي دي او نور دا په ژۍ کې ځنګل دی نو دلته به لږ قدم ووهیو ډېره ښایسته فضا او هوا ده ساحلي باد ویلي دي وچې کړي دي ریښې هم لوېدلې بسته دغه برخه یې وچه کړې دلته د خلکو د نن پوښتنه وکړه کامره کې نه غواړي چې راشي خو دا ځای خپله ډېر عالي دی د دغه غروب نه د بحر په غاړه د غروب نه ښایسته منظره بچی وي ما خو خپله ډېره زیاته خوښیږي او ډېر خوند ترې اخلم نو یو ساعت به دلته کښېنم ویډیو به پرېږدم نورې کیسې به بیا په خیر په ارامه وکړو کر چې اوس ماښام هم دستي ویډیوګانې به صحیح رام نشي سبا د خیره به بیا ځینې تصویرونه د نورو برخو یا ویډیوګانې درته واخلم او به ګورو چې خیمه کې شپه څنګه تېرېږي خطرناک دی دا ځای خو مجبور دلته کښېنم